السلام علیکم. د وزیرستان غوږ خوږې لیدونکي او کتونکي، زه د دوست ملګری امین وزیر. دا وخت د منځني پښتونستان شمالي وزیرستان په زړه پورې علاقې رازمک نه مخاطب یم. دا وخت د پښتون افغان وطن درین شخصیت شوکت عزیز صاحب د میشت طرفه خپرونه شي مېلمه دی. شوکت عزیز صاحب په ټول نه مخکې د زه د وزیرستان غږ د خوږې لیدونکي او کتونکي سره شکریا ادا کوم چې د خپل قیمتي ټیم د میشته وایست او د میشت سره د نوسته وکړه. او په ټول نه مخکې که د وزیرستان غږ خوږه لیدونکي او کتونکي ته خپل تعارف وکړي. اول خو زه د رازماک د خلکې چې څومره مننه وکړه کم ویلې چې دی میشت ته دومره مینه وکړه چې میشت د هغې وړ نه وي. زه دا وایه زه بېشکه چې وطن هم خوشحالی دی، څومره چې وطن خوشحالی دی دومره خلک هم خوشحالی دی. او د مو د پیژندګلۍ په حواله و دومره وایي چې د سویلي وزیرستان وڼستر پنغولي کې پیدا شوی، ورته رلوی شوی، ورته رستر شوی او د یغزي نامې تر ډی خان پورې سندره یا ترانه د ځون سره وړیدو او نور پښتني لسانه خورا کړي. شوکت عزیز صاحب رازماک ته چې روغللې، رازماک چې د څه احساسات دي، رازماک څرنګه علاقه دو او څه کمای او بشایتو ته په نظر باندې دیر سي؟ کمی به شي باندې خو که وغږېږي بیا خو کیدای شي د مرکه ډېره اوږده شي. خو دومره ووایي چې رازماک ته زه چې روغله رازماک بېشکه مخکې زه روغلی وه خو په د سړک باندې تیر وه. رازماک دولې دلې مو نه وه کتلی، خو بیا چې مو رازماک ولید ومې کوته، خلک مې وکوته او رازماک مې وکوته. بیا دا یو ټکی زه بار مې زه خو چې ډېر بوره مې کړی دی. بیا ورته وایم چې رازماک یې مه بولئ او جنت یې بولئ. نو رازماک بېشکه چې یو ډېر قدرتي ښکلا نه ملامال دی، دا ووایه. او بل کمی به شي خو بېشکه دغه شته دي که نه، ویلې چې دلته د امنیت مسالې خو که تر ډېره حده اوس لږ ګزاره پکې روغلې وي. خلک ډېر زیات پرامن دی، خلک ډېر مینهنوک دی. خلک په اوله دومره وایي چې زه دا 2 شپې مې دلته وکړې، دلته د چې کوم سیلانیون رودرېمي دغه ته دی حجرې خالي کړي دي، د دی د نوس د ویلوړ هر څه باندې باسي نه. خدا خو د خلکې په مینه باندې لوی دلالت کو او د خلکې د پرامن ژوند باندې هم لوی دلالت کو. او خلکې ډېره زیاته مینه د خلک غوړي چې د علاقه ته باید څوک روشي، ویلي چې خوشحالی وطن دی. خو دومره دا هم وایه چې کمای به شاید دغه دی چې د حکومتي خلکې د لیارې زه فلحال داسې هیڅ نه وینه چې میږه ته ګوته وغځوي چې یاره دا چار یې کړی دو، داسې هیڅ نشته دی. او دا هم وضاحت یو بل پسې وکړم چې دلته د سیلګرۍ دپاره ډېر ښکلې نظارې دي، خو ځینې نظارې تر اوسه پورې هم هغه د اف سی کیلې یا چک ټیټ په دغه نوم باندې هغه پیره علاقه ورسره قبضه کړې وي دی. هغه ته بیا داسې څوک نه پرېږدي یا چې پرېږدي مشکلات ډېر ورته جوړوي او دا کمای لږ څه میږ محسوسوي. خو میږ بیا هم ډېره هیله دي، ویلې چې اوس د ولس او د خلکو روي شوی دی. د یو مزاحمت کو ویلې چې د وطن نور علاقې دي لکه مري ته خالصي بل دي تاسي او د دلته سیلانیون چې څومره رودرېمي. خیر زه خو د جنوبي وزیرستان یم، دغه هم یایي او دا میش ته یې بیګا جمع کړه، ویلي چې یاره میش خو ډېر لرې تلي او دومره نږدې او دومره د سیلګرۍ دپاره دومره ښکلی وطن او میش ته ضرورت نه دی پوه شوی چې میش ورې لوټ شي. نو میش هیله لري چې راتلونکي وخت کې رازماک د سیلګرۍ یو لوی مرکز وګرځي. شوکت عزیز صاحب ماشاءالله ښکلې خبرې دې وکړلې. ډېر خلک تو چې کیم دی دا د چې کیم د سندرې په حواله سره د خلک پېژني، د ترانې په حواله سره د خلک پېژني. ډېر داسې ملګري دي، داسې لیدونکي او کتونکي دي چې د دې نه داسې نه دي خبره چې شوکت عزیز صاحب خو د شاعرۍ په میدون شکاوک سے د چا نه پوتې نه دی. که د میش خوږه لیدونکي او کتونکي ته د تو په دماغ شي دا وخت څه اشعار در درېمي، څه اشعار در درېمي چې خوږه لیدونکي او کتونکي ته یې پیش کړي. او زه دا وضاحت هم بېشکه چې زه شعر هم لیکه او یو کتاب مې هم چاپ دی او د شعر سره افسانه او لنډه کیسه ژبغړن انځور په نوم باندې مې هم یو کتاب چاپ. خو نور مصروفیات زیات شول د وطن په حواله، هغه تاسو ته هم پته درلودي. دا نومونه ورته وښایي د اورېدونکي. دا د افسانې کتاب وایي چې ژبغړن انځور دغه نوم باندې ولنډې کیسې وې. شعر چې کومه شعري ټولګه وه د مو ابتدایي شاعري وه. میش خیر د شعر د فن سره ولې دومره بلد نه وي اوس
ډېر کمزوري نن لیواني زړه راته داسې ویل دغه نومه باندې مې اولي کتاب چاپ کړی و او نور مواد هم شته دی او فعلحال خو شعرونه دا سره تایودي نه دي خو بیا هم د لیدونکي ته څو شعرونه داسې ډالۍ که چې نه ترې مونږ تښتو او نه دی رانه لاسونه وینځي نه ترې مونږ تښتو او نه دی رانه لاسونه وینځي د وخت بادار مو په پستو مالګو زخمونه وینځي او د دې وطن د دلالانو ټنډې سپینې نه شوې د دې وطن د دلالانو ټنډې سپینې نه شوې دوی که هر څومره په زمزم و ګوزانونه وینځي او د حق ناره غبرګوی نشي کلابند جنکۍ د حق ناره غبرګوی نشي کلابند جنکۍ او سپیره قسمت ورله تیزاب باندې مخونه وینځي او بس داسې شعرونه راته وي او بیا هم که تاسو غوښتل داسې پیره پیره غزل نه درته وي د خو شعرونه لږ ډېر مننه انشاءالله میشو بیا ته هر کله ویایي چې ته رزماک ته روشې او د تو سره وخت په وخت د میشو مرکې هوي جری وي په آخر شه د خوشحال لیدونکي او کتونکي ته که خپل پیغام وړاندې کړي او پیغام مې دغه د یو زړه مې غوښت هم چې د توس د لیارې دغه پیغام درته وړاندې کړه او اول خو د وزیرستان یا د رازماک ټول وزیر مسجد دغه یو خال کی ټول پښتین یو خال دی دی ته مې دغه خواستی د دغه ویډیو د لیارې چې روشئ د خپل وطن وکسئ د جنت وطن وکسئ دغه وطن چغې کو دغه وطن سیرې کو دغه وطن نورې کو دغه وطن توز غوړي دغه وطن ابودول غوړي دغه وطن ډېر څه غوړي که نه او هغه ناممکن هو نه دي هغه ممکن دي خو ولې ممکن دي چې میشتوس یو میټای وي دلته دغه وطن د ابودۍ دپاره باید میشتوس ټول روټول شي په نوم مختلف نامینه ده نه خیر دی د انسانیت په نوم باندې یا د پښتین ایلس په نوم باندې باید روټول شي دغه وطن ابود کی دلته هغه باید غټ غټ هوټلونه جوړ شي دلته غټ غټ بازارونه جوړ شي او دلته غټ غټ خلک سیلانیون رودریمي او پوتې شوه د وزیرستان نه چې کوم بهر خلک دی د امیر لهجې سره بلد دی یعنې یباني خلک یا بلجي خلک هغه ته هم دغه خواستی چې یاره توس روشئ وزیرستان وکسئ د ده ښکلا وکسئ د ده ښایست وکسئ او د ده خلک هم وکسئ د وزیرستان خلک د وزیرستان کډوال و تو په کېږدۍ کې کتلی وي د وزیرستان خلک تو په خپل کلانما کورینه کې نه دي کتلی روشه وایي کښه چې دی څه شی دي دوی څومره مهمان نواز دي او دا هم وکسه چې د وزیرستان چا قبضه کړی دی د وزیرستان په خاوره د زیوتای څوک د جبر څوک د کبر څوک او بیا کم از کم همیش وی نو کې توس ته مزید څه شک نه پته کېږي مننه سلامات ډېره مننه شوکت عزیز صاحب د دمره علیمانه دمره قیمتي ښکلې خبر نه د میش ډېره شکریا ادا کوي او میش د تونه دا هیله او تمه کوي چې ته تل د میش وطن رزماک ته روشئ او د میش سره په پروګرامینه شیخ حسه مننه زیو ته مننه پر رزماکو سندرې یایي پر رزماکو ویډیو جوړوي هر کله ورودري می دا د میش خپل وطن